بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالۍ ماشومانو، د نن ورځ درس ته ښه راغلاست. موږ او تاسې به نن د طاقت او د طاقت خود پاتې برخه به زده کړو. ستاسو د کتاب 19مه پاڼه او 8م لوست دی. صحیح ده. موږ تاسې په تیر درس کې د جمع لنډه لار او د ضرب لنډه لار په هکله مو لږ معلومات درکړل. نن به موږ تاسې د ضرب لنډه لار چې هغه طاقت او یا پاور دی، د هغه په باره کې به ډېر معلومات تاسو ته درکړم. ښه، پاور یا طاقت څه ته وایي؟ زه به تاسو دلته ولیکم. پاور او یا هم طاقت څه ته وایي؟ طاقت او یا پاور څه ته وایي؟ او یا پاور څه ته وایي؟ د مساوي عددونو د ضرب لنډې لار ته او یا په لنډه لار لیکلو ته موږ طاقت او یا توان او یا هم پاور ورته وایو. صحیح ده. توان او یا هم پاور ویل کیږي وایو. صحیح ده. څه مې وویلې؟ د مساوي عددونو د ضرب لنډې لار ته او یا په لنډې لار لیکلو ته طاقت وایو. مثلا لرو چې 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2 دا موږ تاسې 2 په طاقت د 4 لیکو. صحیح ده. د لنډه لار ده. اوس به تاسو ته وښیم چې په طاقت کې موږ تاسې 2 برخې لرو. یو د قاعدې یا بیس په نامه په انګلیسي کې ورته وایي، او یا هم توان یا اکسپوننت په نامه ده. صحیح ده. 2 برخې لرو په طاقت کې. یوه قاعده ده، صحیح ده، او بله قاعده او یا هم بیز. صحیح ده. بیز او توان یا هم اکسپوننت. توان او یا په انګریزي ژبه کې اکسپوننت ورته وایي. اکسپوننت. صحیح ده. موږ تاسې چیرې چې غواړو یو د مساوي عددونو د ضرب په لنډه طریقه ولیکو، موږ تاسې له طاقت نه ګټه اخلو، او په قاعده کې به موږ تاسې دغه عدد چې په خپل نفس کې ضرب شوی 2 اوس دلته په خپل نفس کې څو ځل ضرب شوی؟ 1 ځل، 2 ځل، 3 ځل، 4 ځل. 2 4 ځل په خپل نفس کې ضرب شوی. په خپل نفس کې ضرب شوی. صحیح ده. 2 په خپل نفس کې څو ځل ضرب شوی؟ 4 ځل ضرب شوی. نو دغه 2 چې په خپل نفس کې ضرب شوی زموږ تاسې قاعده ده. زموږ تاسې څه ده؟ قاعده ده. قاعده او یا هم بیز په انګریزي ژبه کې ورته وایي. دلته موږ تاسې 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 بیز یا قاعده څو ده؟ 2 ده. صحیح ده. او هماغومره وار چې په خپل نفس کې ضرب شوی ده هغه موږ تاسې توان ده. دلته څو ځل په خپل نفس کې ضرب شوی؟ 2 1 2 3 4. موږ تاسې توان څو ده؟ 4. موږ تاسې که چیرې یو داسې یو عدد ووینو چې 2 په توان د 4 دا معنا ورکوي چې 2 په خپل نفس کې 4 ځل ضرب شوی. 2 په خپل نفس کې 4 ځل ضرب شوی.
صحیح ده. که چیرې زه اوس تاسو ته ولیکم چې 10 په توان د 3 دا څه معنا ورکوي؟ دا معنا ورکوي چې زموږ تاسې قاعده چې دلته 10 ده قاعده او یا په انګریزي ژبه کې بیس دا 10 چې په توان د 3 ده دا معنا ورکوي چې 3 ځل ضرب سوی ده د خپل ځان سره خپل نفس کې 10 3 ځلې خپل نفس کې ضرب سوی او نتیجه یې دلته زر کېږي. پوه شوئ طاقت او توان څه ته وایي؟ بیا ښه غوږ ونیسئ. د مساوي عددونو د ضرب لنډې لار ته او یا په لنډه لار لیکلو ته موږ طاقت یا توان وایو. اوس دلته تاسې وینئ چې 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2 څو ځل ضرب سوی خپل منځ کې خپل نفس کې 4 ځل ضرب سوی. د دغې د لنډو لیکلو لپاره ما 2 په توان د 4 ولیکل. ډېر اسانه ده که نه؟ 4 که اوس مثلا زه ولرم چې 2 ولرم چې په خپل نفس کې 1000 وارې ضرب سوی څو کتابچې به پرې ډکې شي څو ورقې به پرې ډکې شي که میلیون وارې ضرب سوی نو څنګه به کېږي. نو د دغه لیکلو د لنډې لارې ګټه اخیستل موږ تاسو ته ډېر اړین دي او هغه د طاقت لاره ده. څه کوو؟ هغه عادت په خپل نفس کې ضرب سوی له هغه نه قاعده لیکو. قاعده اوس دلته 2 ده او په همغومره وار په خپل نفس کې ضرب سوی هغه به موږ تاسو توان وي. دلته اوس لفظ کې د عدد 4 ځل ضرب سوی نو توان یې 4 ده. 10 په خپل نفس کې 3 وار ضرب سوی توان یې څو ده؟ 10 ده. پوه شوئ په ده باندې؟ هیله ده چې پوه شوي یئ. اصل هدف مو د طاقت او توان ګټې اخیستله دلته د تجزیه کې د دغه اهمیت درښودل دي. صحیح ده؟ چېرته؟ په تجزیه کې تاسو ته اهمیت درښودل دي. تاسو اوس مثلا یو عدد تجزیه کړئ مثلا زه به تاسو ته 4 شپېته تجزیه کړمه. صحیح ده؟ 2 په 2 باندې تجزیه کېږي 3 او 2 6 2 4 بیا په 2 کېږي 1 2 2 6 2 12 بیا په 2 باندې ویشل کېدلی شي 8 2 14 بیا په 2 ویشو 4 2 8 بیا په 2 ویشو 2 2 4 او بیا یې په 2 دغه وویشم 1. ښه اوس دلته څو سوه؟ 2 ضرب د 2 ضرب د 2 3 ځل ضرب د 2 4 ځل ضرب د 2 5 ځل ضرب د 2 6 ځل. دا څه سو د 4 شپېته ضربي اجزا شو که نه؟ 4 شپېته مو وکړی شو دلته تجزیه کړو. خو که چېرې دا اوس غټ عدد دی څه کار کوه؟ همداسې ضربي اجزا سره لیکئ؟ نه، موږ او تاسې دغه ضربي هغه عدد چې مساوي عدد دی او خپل نفس کې ضرب سوي دي هغه موږ تاسې باید په طاقت او یا د توان په شکل ولیکو. دلته موږ تاسې اوس لیکو چې 2 ځکه چې عدد 2 ده او توان به کوم عدد دی؟ توان به هغه عدد دی چې دغه هغه وارونه چې دغه په خپل نفس کې ضرب سوی. دلته څو وار سوی؟ 3 4 5 6 2 په توان دی 6 موږ تاسې ته 4 شپېته راکوي. صحیح ده؟ دغه موږ تاسې اصلي هدف په دغه درس کې ده. خو توان او طاقت یو ډېر ستر بحر ده. تاسې به بیا په راتلونکي صنفونو کې ډېر زیات معلومات پاکړئ ولرئ. خو اوس مو دلته د دې یادولو هدف همدغه ده چې موږ تاسې په تجزیه کې د هغې نه ګټه واخلو. نو وروسته له دې چې هر کله موږ تاسې یو عدد تجزیه کوو موږ تاسې به له تجزیې نه ګټه واخلو. صحیح ده؟ ښه راځئ چې اوس تاسو ته نور معلومات هم درکړمه چې لږ د طاقت او توان په اړه چې لږ معلومات نور هم زیات شي. صحیح ده؟ ښه اوس خو مو ویلې چې د ضرب لنډه لار څه ده؟ د ضرب لنډه لار طاقت دی. صحیح ده؟ دا خو مو تا ته ویلي دا خو مو زده کړه. صحیح ده؟ دا مو زده کړه. اوس راځئ ښایي چې د دغه
خبرې نه لږ څه ګټه هم واخلو. تاسې اوس دلته ووینئ که زه 2 ځل ضرب کم ما ته 4 راکوي او زه دا 2/6 لیکلی سم. خو اصل هدف مو دا ده چې موږ تاسې وکولی سو مخکې د اول چې موږ تاسې په طاقت او توان په شکل لیکو، موږ تاسې په ده باندې هم پوه سو چې څنګه وکولی سو توان بیرته رفع کړو یا توان بیرته حل کړو. که اوس مثلا زه تاسو ته یو سوال دلته درکړم چې مثلا زه تاسو ته درته ووایم چې 5/3 څو کېږي، مثال 6/4 څو کېږي، 2/10 څو کېږي، 3/4 څو کېږي. دا به تاسې څنګه حلولی شئ؟ تاسې 3/4 مثلا راواخلئ او په خپل نفس کې 4 ولې ضرب کړئ. 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3. دلته موږ تاسې بیرته هماغه د ضرب طریقې نه ګټه اخلو د 3 ضربولو په خپل نفس کې. خو د موږ تاسې کار یې اسانه کړی ده، دومره کار اسانه کړی ده چې موږ تاسې لږ ځای اخلي. صحیح ده، موږ تاسې ډېر ځای نه اخلي. نو 3/4 تاسې خپل نفس کې ضرب کړه. 3 او 3 9، 9 او 3 28، 28 او 3 81. حل شو؟ 3/4 څه معنی لري؟ بیا درته وایم 3/4 دا معنی لري چې 3 به په خپل نفس کې 4 وایي ضرب سي. ډېر فکر مو وي چې درنه غلطي ونه سي هېڅکله. 3/4 3 ضرب دی 4 نه دي نه دي نه دي. صحیح ده؟ 2/10 2/10 2 ضرب د 10 نه دي. صحیح ده، 2 ضرب د 10 نه دي. 2/10 دا معنی ورکوي چې 2 به موږ تاسې 10 ځلې ضربوو. صحیح ده. ښه، اوس 2/10 ضرب کړه، 2/10 چې ضرب کړه ما مخکې ضرب کړی ده 1024 کېږي. 6 4 سره ضرب کړئ، 6 او 6 4 ضرب دی 6 درجه دلته وګورو 4 ضرب دی 6 څو کېږي 4 دی 24 6 10 8 او بیا یې ضرب کړه 6 ښه 6 4 2 10 6 8 304. اوس بیا 6 سره ضرب کړئ 6 4 24 2 اصل لرو 6 او 8 48 2 50 2 اصل 6 او 3 18 5 درویشت 2304 6/4 مو څو کېږي 2304. دا حل شو که نه؟ او پاتې د 5/3 5/3 هم کېږي 125. 5 ضرب د 5 25 کېږي 25 ضرب د 5 دی 125. دا هم د نن ورځې درس و د توان او طاقت په اړه و. هیله ده چې دا درس مو هم زده کړی وي. د الله په امان.